سلامونه له ملال میډیا څخه وروستیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. د کندوز په ورزشي لوبغالي کې د اختر په مناسبت د بېلابېلو ورزشي رشتو سیالۍ ترسره شوې. د کندوز ولایت د ورزش ریاست په همغږۍ د لوی اختر په مناسبت د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې د کورش غېږ نیونې، خوسي او رسۍ کشولو سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د یادو رشتو لسګونو ورزشکارانو له یو بل سره سیالي وکړه چې په پای کې ورزشکارانو په بېلابېلو مادي او معنوي سیالیو هم ونازول شول. په غزني کې د 18 لوبډلو ترمنځ د والیبال اختریزې سیالۍ پیل شوې. د غزني ولایت د ورزش آمریت په همغږۍ د قلاتي کلي په ورزشي لوبغالي کې د غزني مرکز ته څیرمه کلو او د اندړ ولسوالۍ دریو لوبډلو په ګډون د 18 لوبډلو ترمنځ د اختر په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوې. د دې سیالیو د پیل په لوبه کې د قدم کلي او زلمي اندړ لوبډلې سره مخ شوې چې زلمي اندړ لوبډله د میدان ګټونکې شوه. په یادو سیالیو کې د غزني د ورزش مسؤلینو، ورزشکارانو او د دې ورزشي رشتې ګڼو مینوالو شتون درلود. همداراز د یادولو ده چې دغه لوبې به تر راتلونکو 22 ورځو پورې دوام وکړي. د تخار ولایت د فوټبال د دوستانه لوبو د لړۍ په دوام دا ځل د سمنګان ولایت د ظفر فوټبال لوبډلې د تخار ولایت د سید عبدالله فوټبال لوبډلې ته د 4-2 په توپیر ماته ورکړه. دغه سیالۍ د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د تخار ولایت په لانجه کې ترسره شوې. په همدې کې د تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې د والیبال دوستانه لوبه د اشکمش ولسوالۍ د والیبال او د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د والیبال د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د دغه سیالیو د ترسره کولو موخه د لوی اختر لمانځل دي. د زابل ولایت د ورزش آمریت له لوري د کندهار ولایت د 2 لوبډلو په ګډون د 6 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې د زابل مرکز په قالات ښار کې په ورزشي لوبغالي کې پیل شوې، د کندهار آریانا زینت او د زابل ترنک استقلال نوي ځوانان او غزنویان لوبډلې برخه لري. د دغه سیالیو د پیل لوبه د آریانا او غزنویان لوبډلو ترمنځ وشوه چې د 3-1 ګولونو په توپیر سره د غزنویان لوبډلې وګټله. یا د سیالۍ به 7 ورځې دوام وکړي چې موخه یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او اختریزه تفریح ده. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست او والیبال فدراسیون په همغږۍ په کوټ ولسوالۍ کې د 4 لوبډلو ترمنځ د لوی اختر په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوې. د دغو سیالیو د پیل لوبه د تاجک ملوک او شیرین غونډۍ لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایله کې تاج ملوک لوبډلې خپلې سیالې لوبډلې ته په 2 میدانونو ماته ورکړه او بریا یې خپله کړه. همداراز د یادو سیالیو په لومړۍ ورځ 2 نورې سیالۍ هم ترسره شوې چې په پایله کې حیات الرحمن لوبډلې هزاره ناو لوبډلې ته په 2 میدانونو ماته ورکړه او درېیمه لوبه د حیات الرحمن او تاج ملوک لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې مساوي پای ته ورسېدې. باید یادونه وشي چې د کوټ ولسوالۍ د والیبال اختریزې سیالۍ چې د 24 لوبډلو ترمنځ پیل شوې 14 ورځې به دوام وکړي. افغان سوک وهونکي قیس خادمي خپل برټانیوي سیال بن نورمال ته ماتې ورکړه او په لومړي ځل یې د اروپا IBO سازمان د اتلولۍ کمربند په خپل نوم کړ. خادمي چې په 3م راوند کې خپل سیال نیک آوټ کړی، له بریا وروسته یې ویلي ستاسې د پرله پسې دعا او ملاتړ سره وتوانېدم چې خپل سیال مات کړم. افغانستان اوس د اروپا د اتلولۍ خاوند دی. قیس خادمي له دې وړاندې 11 لوبې ترسره کړې چې 8 یې ګټلې، 2 یې مساوي کړي او 1 یې بایللې ده. د هغه وروستۍ لوبه لندن ښار کې ترسره شوه.
ویسټ انډیز چې دوه ځله د کرکټ نړیوال جام ګټلی وتوانید چې په هند کې د 2022 کال 50 اوریز نړیوال جام ته لار ومومي. ویسټ انډیز نړیوال جام ته لار موندنې په پورنۍ سیالۍ کې له سکاټلند څخه په 7 وکټو ماته وکړه. دا لومړی ځل دی چې سکاټلند ویسټ انډیز ته په یو ورځنۍ نړیواله سیالۍ کې ماته ورکوي. سکاټلند د پچې له ګټلو سره ویسټ انډیز ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ویسټ انډیز د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 102 منډو هدف وټاکه چې سکاټلند په 44 اور کې د یوازې 3 لوبغاړو په سوځېدو سره بشپړ کړ. نړیوال جام ته لار موندنې په موخه سکاټلند باید اوس زمبابوې او نیدرلند ته ماته ورکړي. د سهشنبې په ورځ له زمبابوې او د پنجشنبې په ورځ له نیدرلند سره سیالۍ لري. د کرکټ یو ورځنۍ سیالیو نړیوال جام لوبې چې دا ځل د هند په کوربتوب ترسره کیږي ټول نږدې یوه نیمه میاشت وخت نیسي او ټولې 10 لوبډلې به پکې د سیالیو ډګر ته وځي. فابریګاس د فوټبال نړۍ څخه مخه ښه وکړه. د راپورونو له مخې فابریګاس په رسمي توګه له فوټبال څخه لاړ. د فوټبال نړۍ هسپانوي ستوری چې له ارسنال سره په پریمیر لیګ کې یو له غوره لوبغاړو څخه شو په بارسلونا، چلسي او موناکو کې په زړه پورې کارنامې ثبت کړې. هغه د فوټبال په تاریخ یو له غوره پاسدارانو څخه دی چې د هسپانیا له ملي لوبډلې سره 2 ځله د اروپا اتلولي او یو ځل نړیوال جام ګټلی دی. فابریګاس له ارسنال څخه 2، له بارسلونا څخه 6 او له چلسي څخه 4 کپونه ګټلي دي. د هسپانوي ستوري تیر فصل د کومو په نوم د ایټالوي سری بي لوبډلې سره لوبېدلی و. د مسلکي فوټبال د 20 کلونو وروسته هغه پریکړه وکړه چې له فوټبال څخه مخه ښه وکړي.